السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولي آرین، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو، په ننني ویډیو کې تاسو د کمپیوټر درس شروع کوم، یعنې د کمپیوټر کوم لومړی پړاو درسونه چې دا ټول به تاسو نن په نننۍ کې سایکلونه دي انشاءالله او ریفریش مینو دا ټول نن تاسو ته څنګه کومه په نننۍ ویډیو کې درته وښیم. نو انشاءالله ملګرو، موږ په همدې چینل څخه د کمپیوټر درس هم شروع کوو او د نورې د موبایل زده کړه به هم ورسره ادامه ورکوو. نو د کمپیوټر درس وینډوز برخه او وینډوز وورډ ایکسل دا ټول انشاءالله ملګرو زما د چینل څخه تاسو ټول وګورئ او زده به یې کوئ. نو ملګرو، نننۍ درس هم د څه په باره کې ده. اول ملګرو موږ څنګه کوو د ریفریش مینو معرفي کوو ته، یعنې دا ریفریش مینو څه کار کوي، دا ورته ملګرو د ټولو څنګه کوئ ریفریش مینو وایي چې دا څه کاروبار کې باید د ټولو سره موږ تاسې په نننۍ درس کې څنګه سو بلد سو، باید ځان پرې پوه کړو. خو مخکې له دې نه ملګرو تاسو خو دا ویډیو شروع کوم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګیټینې خان خامخا ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته درورسیږي او ویډیو به خامخا سره لایک کوئ. نو اوس ورځو د درس په طرف او درس شروع کوو. نو ملګرو، لومړی دلته دا ویو څه کار کوي ملګرو، چی شي کوي ټي وي ته ستاسو راځي دلته څو آپشنونه نور ته ښکاري کوي، دلته کې لارجي آیکنز دا څه کار کوي ملګرو، داسې تاسو کلیک وکړئ کوم د آیکنونو د ډیسټاپ مخ څومره ټول غټیږي په دې لارجي آیکن باندې. دلته ملګرو دا هم د میډیم آیکن دا څه کار کوي، میډیم آیکن باندې ملګرو تاسو کله کلیک وکړئ د آیکنونو څو سول میانه راوسول، یعنې میانه شکل ته واوښتل، نه غټ او نه وړوکي سو. او بل ته ملګرو ته یو څه راځي لیکلي سمال آیکن څه کار کوي، تاسو وایي د آیکنونو ډیسټاپ مخ څومره ټول بیرته څنګه کېږي تاسو ته واړه کېږي. دا ملګرو د ویو یعنې چې اول کې د ویو په لومړۍ برخه کې لار کې غټیږي، میډیم کې میانه راکېږي او سمال کې څنګه کېږي وړوکی کېږي، دا هم لومړی برخه. اوس د ویو سره ملګرو څه لاندې راکړل آټو ارینج آیکنز دا ملګرو څه کار کوي، ښه دا کار کوي که چېرې تاسو ډیسټاپ په مخ کې د آیکنونو څنګه دي ګډ وډ پراته وي، دلته ورته ملګرو دا لیکنه چې ما کومه کړې دا ټول دا ګډه وډه کومه ته ګوره تاسو ته مثلا دا ټول ګډ وډ تاسو دا بیرته سره سیخوئ ملګرو، تاسو یو بیرته سیخوئ دا څه زیات وخت نیسي. نو همدې لپاره تاسو راسئ ویو ته، ویو کې به دلته څنګه کوئ نو وهئ ملګرو څنګه سو دا ټول څنګه سو بیرته په ترتیب سول، یعنې په دې باندې تاسو کولی ترتیب کړئ. دا یو بل کار هم کوي ملګرو. دلته ملګرو ګورئ دا بې ځایه کومه دا څنګه کېږي نه بې ځایه کېږي، خو ولې نه بې ځایه کېږي دا به څنګه دلته څنګه کېږي. دلته ملګرو آټو ارینج آیکن باندې دلته ټیک مارک لګېدل، که چېرې ټیک مارک لګېدلی نو هغه څنګه کېږي نه بې ځایه کېږي. دا ټیک مارک ختمو ملګرو ورته ګورئ نه بیرته څنګه سو بې ځایه سول، ورته ګورئ نه بې ځایه کېږي. که چېرې مو ټیک مارک لګولی هغه څنګه کېږي بیرته نه بې ځایه کېږي. دا هم دوه کار آټو ارینج آیکن کوي. بل څه ملګرو یو ته راته لیکلي الجن آیکن ټو ګریډ هم ملګرو څه کار کوي، دا کار کوي. اوس ورته ګورئ ملګرو د آیکنونو ټول سره نږدې دا ملګرو تاسو نه یا کېښودل سوي یا هڅه سوي، ورته ګورئ دا یو بل پاسه ایښي یا داسې ایښي، ورته ګورئ د هسې یو نوم هم نه ښکاري دا څه شی هغه ده. نو تاسو به راسئ ویو ته لاندې راکړئ الجن آیکن ټو ګریډ به ووهئ ملګرو څنګه سي دا به ټول بیرته څنګه سي په ترتیب سي، هر یو به جدا جدا څنګه سي دا ملګرو دا الجن سو. بلته ویو کې سره راکړئ دلته وروستی ویو کې بل آپشن د شو ډیسټاپ آیکن دا څه کار کوي ملګرو. د شو ډیسټاپ آیکن باندې کلیک کوم او ګورئ ډیسټاپ کې څه آیکنونه نو هغه ټول ورک سو، دا لومړی دا کار کوي. او بیا چې ورته راکښته سي ملګرو ته لیکلي شو ډیسټاپ آیکن دی چې کلیک وکړئ ډیسټاپ مخکې څومره آیکنونه هغه ټول تاسو بیرته ظاهره سي. دا هم د ویو کارونه چې ویو کې دا کارونه کېږي. بل ملګرو لاندې راکړئ سورټ بای، دا سورټ بای څه کار کوي ملګرو لیکلي نیم د نیم باندې څه کار کوي، یعنې د نوم په شکل دی څنګه کې ترتیب کوي، یعنې د نوم په لحاظ د آیکنونو په ډیسټاپ مخکې څنګه کې ټول ترتیب کوي. دوهم د ملګرو سورټ بای ته سره لیکلي سایز څه کار کوي ملګرو، دا یې سایز په ترتیب باندې کوي. مثلا څنګه سایز د ریډر دا مثلا ملګرو دا منځویله بروزر دا ریډر اوس مثلا دا 2 جی بی دا 1 جی بی دا 2 جی بی په پاس یا 1 جی بی څنګه سي لاندې راځي، یعنی د سورټ بای کې د سایز څنګه ترتیب کوي. بل تیم ټایپ ملګرو دا څه کار کوي، دا څنګه د ټایم په اساس ترتیب کوي، کوم چې مخکې موبایل کې هغه سوی وي ملګرو. به لیکلي ډیټ موډیفایډ دا څه کار کوي ملګرو، دا څنګه کې تاریخ په لحاظ څنګه کې سره ترتیب کوي، څنګه کې د تاریخ په لحاظ سره ترتیب کوي. دا ملګرو د سورټ بای تشریح کول سورټ بای کې څه کارونه کېږي چې کېږي. دا هم ملګرو ریفریش دا خبرې موږ تاسو انشاءالله کمپیوټر څوک لري پی ریفریش یعنې تازه کولو په معنا سو. بل ملګرو ته فیسټ دا فیسټ او فیس شارټکټ ته ګورئ ملګرو تاسو د فیسټ کار وکړئ، فیسټ څنګه ده نه هغه کوي، او فیس شارټکټ هم څنګه ده کار نه کوي. فیسټ هغه وخت کار کوي څو ګورئ ملګرو دلته ملګرو زه زما کمپیوټر ته بیرته راځم فایلو ته مثلا دلته یو عکس را انتخابوم، دا عکس ته ملګرو دا را کاپي کوم بیرته ورځم کپشن وهم ملګرو
دلته ملګرو اوس وګورئ فیسټ څنګه شو، فیسټ فعال شو، یعنې فیسټ هم فعال شو، فیسټ شارټکټ هم فعال شو. ملګرو ته یو پوښتنه را پیدا شي دا فیسټ څه معنا، فیسټ شارټکټ څه معنا. دا د ملګرو دا عکس څنګه شو دلته موږ را کاپي کړو. ملګرو فیسټ او فیسټ شارټکټ ترمنځ توپیر په دې کې ده. فیسټ په وسیله موږ کولی شو کاپي شوی متن په خپل حالت څنګه شو فیسټ کړو، مګر د فیسټ شارټکټ په اساس موږ کولی شو کاپي شوی متن په بېلابېلو شرایطو او تغییراتو سره څنګه کړو موږ فیسټ کړو. نو دا د فیسټ او د فیسټ شارټکټ ترمنځ توپیر. او فیسټ شارټکټ دا هم کوي ملګرو، تاسو فیسټ شارټکټ ووهئ دلته ورته وګورئ ملګرو، دلته فیسټ ورته وګورئ ملګرو، دلته یو علامه ده سره فیسټ شارټکټ سره وبخښنې سره یو علامه ده، فیسټ سره څنګه ده هغه علامه نشته. دا د فیسټ او د فیسټ شارټکټ ترمنځ توپیر. بل د ملګرو دلته راکات سیل کړی ویندو کافي دا څه کار کوي ملګرو، دا کار کوي ښه. ورته وګورئ مثلا دغه کوم شی چې ما را کاپي کړ دا غواړم ډیلیټ کړم، دا د ملګرو د ډیسټاپ څخه څنګه ډیلیټ شو. تاسو دلته راسئ وینډو ډیلیټ باندې کې آیکن باندې کلیک وکړئ، نو ورته وګورئ هغه به څنګه ستا ته بېرته را پیدا شي. یعنې دا کاپي ډیلیټ شوی متن څنګه کړي بېرته دلته څنګه یو خبر دی بل هم په یاد دی دا ریسالبین کې څنګه کړي دلته هم پیدا کولی شي. کله تاسو په کمپیوټر کې یو شی ډیلیټ کړئ، کمپیوټر بیا تاسو ته یو موقع درکړي چې دا ډیلیټ شوی متن بیا تاسو بېرته راواخلئ. نو مثلا دا شی زه اوس ډیلیټ کومه، دا عکس ډیلیټ کومه، ډیلیټ وهمه، دلته به تاسو راسئ ریسالبین ته کلیک وکړئ. ریسالبین چې کلیک کوم ملګرو دلته څنګه کړي هماغه عکس پیدا کړو، کوم عکس موږ اوس ډیلیټ کړل دا عکس، دې عکس باندې کلیک کړو رسټور به څنګه شي ملګرو هغه عکس به بېرته څنګه شي ډیسټاپ مخې ته راشي او هغه عکس څنګه شو بېرته راغی. ملګرو خبره بل هم د کوم وخت تاسو په موبایل کې مثلا میموري کارډ یا یو اس بي راچي هغه کې شاید ډیلیټ کړي بیا څنګه کړي په ریسالبین کې نه را پیدا کړي، خو که چېرته شفټ ډیلیټ هم وهي بیا تاسو څنګه کړي ریسالبین کې نه شي پیدا کولی. نو ملګرو دا و د وینډو کار چې وینډو څه کار کوي. دا وینډوز ملګرو د خپل کار کې دا ډیسټاپ دا ملګرو هغه وخت کېږي چې کله تاسو په ډیسټاپ کې دا فعاله کړئ یعنې ډیسټاپ آیکن بیکګراوند داسې کله وهئ تاسو د بیکګراوند څنګه کېږي کوم بیکګراوند چې دا ښه چینج کېږي یعنې نیکسټ ډیسټاپ بیکګراوند دې باندې تاسو کلیک کوئ د بیکګراوند ډیسټاپ به څنګه کېږي چینج کېږي، کوم وال پیپر چې هغه به څنګه کېږي ملګرو چینج کېږي. اوس بلته لاندې راکات بل آپشن هم موږ لرو نیو په نامه. نیو څه کاروبار کوي ملګرو؟ اول فولډر لیکلی دا فولډر څه کار کوي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه کېږي دلته فولډر جوړېږي. مثلا دې ته زه یو نوم ورکوم، مثلا د فولډر نوم تغیرولو لپاره تاسو په همداسې ولیکئ مثلا دا د ملګرو دا ورکوم، دا تاسو یې کولی غواړئ خاص په دې باندې کلیک وکړئ فولډر به څنګه شي دلته تاسو سره ساوت شي، یعنې هم د سردارولي په نوم دا فولډر څنګه شو ساوت شو. نو په نیو کې فولډر جوړول څنګه کېږي تاسو ته یو فولډر جوړوي. بل ملګرو شارټکټ څه کار کوي؟ شارټکټ دا کار کوي مثلا زه دلته خپل کمپیوټر ته ورځم بیا په ډرایو ته ورځم، مثلا دلته یو کوم فولډر یا لرې فولډر دلته ما یو عکسونه ایښي مثلا هغه ته زه ورننوځم دا ډېر وخت نیسي ما څخه. اوس غواړم دا شارټکټ طریقه ورته کوم. شارټکټ طریقه کې تاسو کولی شئ ملګرو مثلا زه راسم هلته راکات سم نیو ته راسم شارټکټ ته به تاسو کمپیوټر ته راسئ هغه فولډر کوم فولډر چې تاسو ډېر لرې ایښي ده مثلا هغه زه ورته انتخاب کوم، دلته څنګه کېږي په اوکې باندې کلیک وکړئ بیا به څنګه کېږي نیکسټ ووهئ دا د فینش څنګه کړو دلته توګه موږ هغه فولډر څنګه شول ته موږ ته لاندې راواوښتو. یعنې دې په وسیله تاسو کولی شئ کمپیوټر کې کوم فولډرو کې څومره لرې شی ایښي دې وسیلې بېرته کولی شئ لنډې راواخلئ هم شارټکټ په طریقه یې څنګه کړئ بېرته راواخلئ. دا وایي شارټکټ طریقه. دلته ملګرو نور مایکروسافټ او دا شیان چې دي دا بیا خپل ستاسې کمپیوټر پورې شیان انسټال کړي کوم پروګرامونه مې لیکلي وي انسټال کړي هغه ټول تاسو ته دلته راښیي نه دا دومره هغه نه ده هر یو کار کوي. دلته ملګرو سکرین ریزولوشن نوبت دا څه کار کوي؟ سکرین ریزولوشن څه کار کوي ملګرو؟ لومړی کې د موبایل پی یو سی ریسیور کارت پی یو سی سره وصل دا بیا کار کوي دا دومره هغه نه ده. بل ته لیکلی ریزولوشن دا ملګرو څنګه کېږي د ډیسټاپ څنګه کې وړه کوي او کوچنی کوي. ورته وګورئ ملګرو دا څنګه کېږي اوس وړه کېږي او بېرته څنګه کېږي غټېږي، یعنې ورته وګورئ ملګرو دا غټېږي او بېرته وړه کېږي. بل ته لیکلی انټرنیشن دا څه کار کوي ملګرو؟ څنګه چې سرچپه شي نو په دې باندې څنګه تاسو بېرته جوړولی شئ. په دې اول باندې جوړېږي په دې درې وار باندې چې کوم باندې چې دا ټول باندې بېرته سرچپې کېږي یعنې کمپیوټر سکرین ورباندې سرچپه کېږي او بېرته ورته راسته کېږي دا کار کوي ملګرو. اوس لاندې ملګرو دلته یو بل اخري آپشن پاتې ده هغه څه کار کوي؟ دلته ملګري پرسنلایز دا څه کار کوي؟ د پرسنلایز باندې تاسو ملګرو کلیک وکړئ دلته تاسو ته کمپیوټر هماغه نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند لیکلو هماغه دلته څنګه تاسو ته راوړي. ورته وګورئ ملګرو دا هر وینډوز کې فرق کوي کمپیوټر ډیسکټاپ څنګه کې سکرین تاسو ته چینج کېږي هر کوم څه انتخاب یې دلته کولی شئ. دلته کولی شئ دغه ټاسک بارونه او دا کوم ټاسک بار مثلا دا شین دا ټول هم دوته هم دلته تاسو ملګرو رنګ ورکولی شئ. دا اوس ملګرو د ریفرش مینو تشریح کول ملګرو دلته یو څو کارونه نور هم دي چې په نننۍ درس کې باید هغه تاسو ته
تشریح مثلا د کمپیوټر د ټول سکرین ته څنګه کېږي دسټاپ ویل کېږي او دغه جو کې ملګرو یعنې دا جونه چې ټول دي دغه چې ته نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي دا ته څومره شیان څه مجبور پراته دي دته ټول نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي او دا زده بس دلته لینګویج برخه هم ویل کېږي د انګلیش لیکل دي ټول ته یعنې نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي او بل ته ملګرو دا ټول چې د ټاسک بار دی دا ټول ټاسک بار دغه جو ته ملګرو ټاسک بار ویل کېږي او بل دلته ملګرو دلته یو بل هغه د سټارټ مینو ده دلته ته سټارټ مینو ویل کېږي مثلا دا وینډوز ګانو کې پار کې څنګه کېږي دلته سټارټ مینو یا سټارټ بټن څنګه کېږي ویل کېږي اوس دلته ملګرو دا سو دغه جو د چې ویل کېږي دلته دغه جو پر دلته چې ویل کېږي دلته سیسټم آیکنس ویل کېږي یعنې کوم آیکنونه چې تاسو کړی د کمپیوټر وینډوز په خپله دلته سیسټم آیکن ویل کېږي او نه د ټول ته نور د ټولز پراته دي ملګرو تاسو انسټال کړي یا لیکلي چې دلته شارټکټ ویل کېږي یعنې شارټکټ باندې تاسو دا هغه کړي دي بل دا خو د شته چې دسټاپ ویل کېږي صحیح سو ملګرو دا د کمپیوټر لومړی درس هیله ده چې یو څه مو تر زده کړي ملګرو دا تاسو یو څو واره ځان سره څنګه کې تکرار کړئ انشاءالله یو څه مو تر زده سي نو انشاءالله په آینده ویډیو کې به د کمپیوټر نور شیان تاسو ته معرفي کوم نو تاسو له ټیکنیکل آریان سره اوسئ تر بیا پورې ماته اجازه راکړئ په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاستئ الله مو مال شه ښه وخت